که پرشته کې د هلک مرضي رواج وي نو بیا که پرشته کې د هلک مرضي رواج وي نو بیا دا هم سنت دی چې جینۍ نه دې پوښتنه وشي. مهرباني که پرشته کې د هلک مرضي رواج وي نو بیا دا هم سنت دی چې جینۍ نه دې پوښتنه وشي. د بعضې خلکو کردارونه مې لوستل د بعضې خلکو کردارونه مې لوستل دروغ چې مې ترې لر کړل تشې خولې پاتې کېدې. مهرباني جي د بعضې خلکو کردارونه مې لوستل دروغ چې مې ترې لر کړل تشې خولې پاتې کېدې. د سترګو لګېدو یې هډولار نه وي څه پرېښې د سترګو لګېدو یې هډولار نه وي څه پرېښې دې بعضې خلکو د اعتبار نه وي څه پرېښې او هغوی ته به دعا څنګه د چا د زړه نه وځي هغوی ته به دعا څنګه د چا د زړه نه وځي چې چا د چا زخمونو کې د شمار نه وي څه پرېښې. السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور امیر قرار په خپل ادبي پروګرام د زړه قرار کې. یقینا ګرانو مینوالو، تاسو کتلي همیشه هم دا ښه سوي دا تکلی مې دا شاعران ملګري دا لیکوالان ملګري راولو او ستاسو لپاره ته نښته مرکه ریکارډ کوو، ستاسو مهیلې راوړو. دغه شان کې مې نن بیا یوه ښځه کړې ده، راغلی یم د یو ډېر خوږجیبي شاعر خواله چې نوم یې دی شیر محمد وفا. نو ستاسو وخت ډېر زیات نه اخلم او راځم شیر محمد وفا صاحب ته په خپل ادبي پروګرام کې هرکلی کوم. ډېره مننه جي، یو جهان مننه ستاسو د ارماني صاحب، ستاسو د چینل د ملګرو چې په خپل قیمتي وخت کې مو ما غوندې غریب او عاجز سړي له ټایم ورکړو. یو جهان مننه، ډېره زیاته مننه. محمد وفا صاحب په دې وخت چې کوم زموږ د زړه قرار پیج والا دي او مسافر ملګري تاسو بالکل نیغ په نیغه زموږ د پیج نه ګوري، څه لیک مو کړي دي جي څه به ورته ډالۍ کوو. د غزل نه مخکې به راته د بل غزل څو شعرونه ووایم چې مایوسي ده امیدونه دي یو زه یم. ارماني مایوسي ده امیدونه دي یو زه یم، د نیازبین جانان غمونه دي یو زه یم. ستا هجران کړم قایل د مولیانو ستا هجران کړم قایل د مولیانو، دم درهی دي تعویذونه دي یو زه یم. مهرباني زه حمید غوندې د عشق په تور خوشحاله د کور کلي پیغورونه دي یو زه یم. شوګیره به پراتلو کړه مستومانه ستا تصویر دی کتابونه دي یو زه یم. د غزل څو شعرونه چې په محبت کې د یار د زړه پالنه وشي دا لازم نه ده چې د بل لوري غوښتنه وشي. چې مو ازار اخلي د زړونو مونږ تکلیف کې ساتي زوایم بیا د دې خلکو مننه وشي. کلک مخنیوي د مغربي کا مسلطوب پکار دی د چا پیسه لاړ شي که سل وار یې غندنه وشي. او مینا جانان یارې دوستۍ د زندګۍ نښې دي هر څه جایز دي چې د زړه کور کې دننه وشي. او وخت تقاضې د دیدنونو کړې بدلې داسې یوسف بغل شي فیصله که په لمنه وشي. او که پرشته کې د هلک مرضي رواج وي نو بیا دا هم سنت دی چې جینۍ نه دې پوښتنه وشي. مهرباني که پرشته کې د هلک مرضي رواج وي نو بیا دا هم سنت دی چې جینۍ نه دې پوښتنه وشي. زما واده دی نو وفا ته به بالکل نه وایې او شیر محمد ته دې د زړه د سود بلنه وشي. ډېره مهرباني. ډېره زیاته مننه. یقینا ګرانو مینوالو، تاسو ګوره چې شیر محمد وفا مې خوا کې دی او یقینا چې ډېر ښه شعر لیکي، ډېر ښایسته غزل لیکي. موږ ته یقینا چې ډېره زیاته مزه واخیسته. امید دی تاسو به هم ډېر زیات خوښ کړي وي. شیر محمد وفا صاحب داسې په یو غزل هم جي پرېږدو نه نور به جي زموږ د مینوالو ته څه ډالۍ کوې. یو نظم مې لیکلی ورماني، عنوان دی سیادلي. کلونه پس ورته نیازبین لالې تر غاړه وته شاعر حیران دی چې د کم خیال نه نقطه راواخلي، د کم یو صنف او د څو بحرونو شعر ولیکي چې پکې رنګ د یو مین د سوکالۍ انځور شي. لکه د سل کالو بیمار چې یو دم سا وخیږي، لکه فقیر ته چې د کشف خزانه ملو شي، لکه په اوښکو چې د هجر قادسالي ختم شي.
لکه مزدور ته چې د خپل مهنت صله میلو شي. د غزل څو شعرونه د 2002 یو غزل مخې لراغي د ارمانی ته د معلومه وي چې کتاب مې راټول کړی د پریس په مرحله کې دی، نو د هغې څه بقایي دي زړو رجسټرونو کې ګوتې وام، په هغې کې یو غزل د 2002 دی. نو ستاسو کتونکو اوریدونکو سره به شریک کړو چې ما به ګرځو ګلاب په سترګو کې، ما به ګرځو ګلاب په سترګو کې، دومره و د یار حجاب په سترګو کې، کور کوسا هر څه خړو اوبو یوړل، کور کوسا هر څه خړو اوبو یوړل، پاتې شو زما سیلاب په سترګو کې، او سل ګیلې په یو خندا بدلې شوې، سل ګیلې په یو خندا بدلې شوې، وشولو حساب کتاب په سترګو کې، سل ګیلې په یو خندا بدلې شوې، وشولو حساب کتاب په سترګو کې، ښکلي د تسبو دانې ګڼم تمام، ښکلي د تسبو دانې ګڼم تمام، اړوم او ګټم ثواب په سترګو کې، ښکلي د تسبو دانې ګڼم تمام، اړوم او ګټم ثواب په سترګو کې، او سترګې دي کبلې په مزار ډیوې، سترګې دي کبلې په مزار ډیوې، نشته د کتلو تاب په سترګو کې، او یکدم می اود انا راویښه شوه، یکدم می اود انا راویښه شوه، تا چې راکړو رد جواب په سترګو کې، کاش چې د وفا ځواني وي ټول عمر، کاش چې تل وي ستا شراب په سترګو کې. ډیره زیاته مننه ګرانو مینوالو، تاسو ګوره چې شیر محمد وفا صاحب مې پخوا کې دی او کوشش دا کوم چې دغه شان کې خشته خشته شیرونه تر ریکارډ کوم تاسو مخې لري راوړم. شیر محمد وفا صاحب اخیرنه چې کوم زمونږ د پروګرام غوښتنه وي، یعنی د شاعر خوخه یقینا چې د شاعر ار یو شعر غزل خوخ وي، خو بیا هم زمونږ د پروګرام چې کوم اخیرنه غزل وي هغه خو د شاعر خوخه وي، یعنی تاسو خوخه وي. په خپل مینه بجې زمونږ د مینوالو تاسو ډالې کوي. د غزل نه مخکې د تاسو شعرونه وایم چې یا زما ساده لالیه تر دې ځایه بختور زی، ستا د تور د سپین نشم که په دې تور کې مې سر زی، یا زما ساده لالیه تر دې ځایه بختور زی، ستا د تور د سپین نشم که په دې تور کې مې سر زی، د کړکۍ میرمن ته وایا د پردې پلو دې ټول کا، د کړکۍ میرمن ته وایا د پردې پلو دې ټول کا، ستا د ښاره یو زړه ستړی به خپل کلي ته سحر زی، چې څوک هم د کړکۍ میرمن ته وایا د پردې پلو دې ټول کا، ستا د ښاره یو زړه ستړی به خپل کلي ته سحر زی، چې څوک هم د مینې ټس کې د خپل سر او مال تیر شي، چې څوک هم د مینې ټس کې د خپل سر او مال تیر شي، ډلې ډلې فرښتې یې سلامۍ له په چکر زی، چې څوک هم د مینې ټس کې د خپل سر او مال تیر شي، ډلې ډلې فرښتې یې سلامۍ له په چکر زی، نور د نور دیدن لتلې ګناهګار وفا شاهد دی، نور د نور دیدن لتلې ګناهګار وفا شاهد دی، دا د مینې معجزه ده چې دلدار پسې دلبر زی. غزل ویمه چې یو تا سترګې بدلې کړې په دې پاتې کېدې، یو تا سترګې بدلې کړې په دې پاتې کېدې، زمانه به په مرګ دغه کوڅې پاتې کېدې، او زما د محبت خلوص زما د غاړې هار کړي، زما د محبت خلوص زما د غاړې هار کړي، کډیر هم د رقیب سره نږدې پاتې کېدې، جانانا بس یو ستا د نوم د تور له برکته، جانانا بس یو ستا د نوم د تور له برکته، لږ سوچو که زمانه څو رشتې پاتې کېدې، جانانا بس یو ستا د نوم د تور له برکته، لږ سوچو که زمانه څو رشتې پاتې کېدې، ای پاکه پیغمبره دغه وخت څه بختورو، ای پاکه پیغمبره دغه وخت څه بختورو، قدم نه چې د لاندې فرشتې پاتې کېدې، ای پاک مهرباني جی، ای پاکه پیغمبره دغه وخت څه بختورو، قدم نه چې د لاندې فرشتې پاتې کېدې، د بعضې خلکو کردارونه مې لوستل، د بعضې خلکو کردارونه مې لوستل، دروغ چې مې ترې لر کړل تشې خولې پاتې کېدې، مهرباني جي د بعضې خلکو کردارونه مې لوستل، دروغ چې مې ترې لر کړل تشې خولې پاتې کېدې، بابا زمونږ تهذیب څومره بدرنګ موړ کې روانو، بابا زمونږ تهذیب څومره بدرنګ موړ کې روانو، د حسن نه به سترګو کې جامې پاتې کېدې، بابا زمونږ تهذیب څومره بدرنګ موړ کې روانو، د حسن نه به سترګو کې جامې پاتې کېدې، د یار په تکل کډه په سر هر وطن ته لاړو، د یار په تکل کډه په سر هر وطن ته لاړو، زمونږ ناشنغر کې څه بنګلې پاتې کېدې،
مهرباني د یار په تکل کډه پسر هر وطن تلاړو زمنګ ناشنغر کې سبنګلې پاتې کېدی وفا پشپاړسمه د رمضان غزل شروع کو مقطع پوری چې تو 15 روزې پاتې کېدی. ډیره مهرباني جی، ډیره مهرباني. ډیر زیاته زبردست ګرانو مینواله. بالکل تاسو غتل چې شیر محمد وفا صاحب مې په خوا کړي او ډیر خشته شیرونه ډیر ښه غزل مې تر ریکارډ کړل او تاسو مخې له مې راوړل. ډیره زیاته مننه ګرانو مینواله. تاسو غتل چې شیر محمد وفا صاحب مې خشته مرکه ریکارډ کړه او تاسو مخې له مې راوړل. تر بلې مرکه پورې خپل رور امیر قرار لور کې اجازه ته د الله فهمان.